زما بنده چې په ما څنګه ګمان کوي هغه شان ورسره کومه دروغجن کوم یې نه په هغه ګمان کې یم رښتینی لکه اوس ستا په خپل رب باندې دا ګمان دی چې الله به زما دا حالت ټول بدل کړي او ماله به دا راکړي او دغه به راکړي او پراخه رزق به راکړي او ملک ته به لاړ شم او بچي به مې نیکملی او دا هغه المؤمن ذات دی کله چې هغه الله ولیدو چې دا بنده دومره په ما مین دی او دومره امیدونه زما نه ساتي یو ای بنده زه دې نه دروغجن کوم د هر څه بدله درکړم دا دی المؤمن ذات هغه حدیث کې یو جمله دا هم ډېره ښایسته وانا معه حین یذکرني او کله چې دا بنده ما یادوي زه د سره یم د مؤمن بنده یوازې کېږي نو د شپې په تورو تیرو کې او په شړه ځمکه کې چې خوا کې د هېڅوک نه ته الله یادوه الله د سره دی یوازې کېږي به نه یره به د باندې نه راځي چېرته دا یره ونه کړي چې زه یوازې یم موږ سره څوک دی عرش والا رب دی مطمئن اوسه زما او ستا رب چې دی المؤمن دی د امن مصدر د امن تقسیمونکی هغه دی نو په تا به څنګه یره راځي که ایمان دی مضبوط یاله دا د رب العالمین نوم دی المؤمن او بیا الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو د ایمانونو هم تصدیق کړی دی او عمل یې ورکړی دی د دې نوم فایده دا ده د خپل رب په وعدو او په لوزونو باندې به دې زړه ښه مطمئن شي ولې الله المؤمن دی امن ورکوونکی دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم په قبر کې هم برزخ کې هم نو دی به وایي چې او الله به د هر څه چې څه وعدې کړي دا به ماله راکوي یره به دې ختمه شي خپل رب دا نوم چې سړی واوري المؤمن نو زړه مطمئن شي نو بله فایده دې راوته چې امن صرف د چا نه غواړه د الله نه غواړه نو بله فایده دې دا راوته چې د هغه رب سره دې رابطه نه نو بیا امن د څه شي ته غواړي که بچیان دي که وزیران دي او که حاکمان دي او که هر څوک دي ټول دي دا خبره یاده کړي او زده دي کړي که په ملک کې امن راولي که په علاقه کې امن راولي که په کور کې امن راولي که په معاشره کې امن راولي چې څو پورې هغه امن تقسیمونکی ذات دې نه راضي کړی نو ستا په ملک کې هم امن نه راځي ستا په کور کې هم امن نه راځي ستا په معاشره کې هم امن نه راځي ستا په هېڅ شي کې امن نه راځي ځکه چې هغه امن ورکوونکی ذات تا نه خفه دی ډېر خلک منډې وي په امن پسې او هغه امن ورکوونکی چې دی هغه ترې راضي نه دی نو کوم ځای نه به ته د امن میلاو شي امن دا په دې راځي چې ته هغه مؤمن ذات راضي کړې المؤمن یو فایده دې نه دا راوته رب العالمین امن ورکوونکی دی که نه نو چې کله تا د الله دا صفت واورېدو نو بیا یو طریقه زده کړه هغه طریقه دا ده چې ته هم د خلکو د امن سبب وګرځه څوک یېروه مه داسې اخلاق مه ساته چې خلک تا نه یېرېږي چې خلک تا نه بلکل په امن او امان کې شي امام ابن ماجه رحمه الله یو حدیث راوړی امام نسائی هم راوړی او دا یاد کړئ الا اخبرکم بالمؤمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صحیح مؤمن درته ونه ښیم موږ تاسو کې هر سړی صحیح مؤمن جوړېدو غواړي که نه واورئ صحابه کرام وی رسول الله خیرات من امنه الناس على اموالهم وانفسهم مؤمن هغه دی چې خلک په خپلو مالونو باندې او په خپلو ځانونو باندې ښه په امن کې دي د ده د طرف نه نه هېرېږي چې دا سړی به زما نه غلا وکړي نه هېرېږي چې دا سړی به ماله دوکه راکړي نه هېرېږي چې دا سړی به زما نه مال وخوري نه هېرېږي چې دا سړی به ماله ګزار راکړي نه هېرېږي چې دا سړی به ما مړ کړي نه هېرېږي چې دا سړی به زما کور ته راووړي ځکه چې هلته هغه سړی مؤمن دی